شیخ سردار ولی رحمه الله په هغه علماو کې چې الله د هغه په ژبه کې اثر اچوي او په هغه علماو کې چې هغه سخت کوشش یې دا و انتهایي چې د خلکو د قرآن او حدیث بیان شي په هغه علماو کې چې هغه د دنیا لالچونه د دنیا د عیش عشرتونه د دې ارمانونه نه کول ارمان د هغه دقه یو چې خلک قرآن او حدیث باندې پوه شي په هغه علماو کې چې هغه امن پسند عالم و هغه د دې دا خبره غوښتې چې د مسلمانانو په ملکونو کې په معاشره کې امن او امان راشي او دا راتلی شي هله چې خلک کله توحید او سنت قرآن او حدیث وپېژني او په هغې باندې عمل وکړي د شیخ رحمه الله تک د دنیا نه د دې سره یو څو خبرې مختصر د ټولو نه اولنۍ خبره هغه دا ده چې زمونږ د زړه خو په دې خفه دی چې شیخ صاحب د دنیا نه لاړ ورسره په دې خفه دی چې په دې طریقې سره لاړ دا ظلم چې کوم د هغه سره شوی دی دا غدر او خیانت چې کوم د هغه سره شوی دی دا په چړو چې والی شوی دی په دې طریقې سره د دنیا نه تک دې زمونږ د زړه ښه ګډوډ کړی دی او ښه خفه کړي خو دا یاد کړه